یاره بلاله ما د امتحان دپاره هېڅ امادګي نه ده نیولې یار. مړه تا ته ما ویلې که نه چې راځه ما سره کښېنه دلته دې باغ کې څومره ښایسته باغ دی هغه دی ما سره به د یو ځای مطالعه کړی و هغه د ازبستان یاد و ما خو ځان ورته تیار کړی دی. بس ورځې خو پاتې که نه څو ورځې پاتې دي؟ یاره یو 2-3 ورځې پاتې شاوخوا چې ورځې پاتې کیسه کیسې مطالعه دې 2-3 ورځې کې مطالعه کوو زه به هم ځان اماده کړم پوه شوې یو څه خو دې کېږي چې ورځې شته دی مشکل نشته کېږي راځه. بلاله ورور هغه لیوني ته دې خیال دی بیچاره څه نخرې کوي هلته ښایسته ځواني یې ده ښایسته ځواني الله ورکړې ځه چې نه 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 ما نه 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 کېنه ته کېنه دا آفرین آفرین بس 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 نو پیسې ورکړه خبره وره زه تا ته پیسې درکړم پیسې دا وګورې پیسې ډوډۍ ځان ته پرې واړه ډوډۍ خېټه مړه شي ډوډۍ بس ډوډۍ ځان ته واله ښه دعا وکړه دعا سلګون خو ورکو وسې درنه وام درغلمه دا پیسې ما ته راکړه زه تا ته بسکټ پاپړ او شیدې راوړم ما ته راکړه ته پې څه کې ما ته راکړه بسکټ پاپړ شیدې درته راوړم ته داسې نه کېږي تا سره یو طریقه کوم پیسې درنه اخلم څنګه مې درنه واخیستو بیا ونه بیا به مې درته هم نه ګورم والکه بلاله ورور بدبخته ته وګوره دا د خدای تباه کړي لیوني نه پیسې واخیستې دا څومره ظالم خلک دي یاره زه ورپسې ځمه سمې ولاړ ورپسې مه ځه پرېږده خپله راځي که اوس ته لاړې دا تښتې پرېږده راځي پرېږده اوس چې خپله راشي هلکه دلته راشه راشه دلته راشه دا پیسې تا د کومه کړې خپلې مې دي دروغ ولې وې لیوني نه چا پیسې واخیستې خپلې مې دي دروغ نه وایم دا لیوني نه په خپلو سترګو مو لیدلې دروغ نه خپلې مې دي دا وګوره دا بیخي په خبره نه پوهېږي سمه خبره وکړه دا ته پیسې د کومه کړې خرچه را سره نه وه لیوني نه مې واخیستې د دې په ځای چې ته ورته ورکړې ته یې د لیوني نه اخلې بیا به داسې نه کېږي ځه نو ځه راشه ځه نو دا داسې خلک دي داسې نه کوي چې یو لسګون دې ته ورکړي لیونی دی خو ورکړه هلکه سهار نه چې هلته ناست دی خدای خبر چې ډوډۍ به یې خوړلې نه به یې خوړلې دا پیسې چې ته ورکړې دا بس دی دې ته به نور خلکو څومره ورکړي او دا خلک به یې تېنه وهي دا وګوره دا نه پوهېږم چې ډوډۍ به یې خوړلې او که نه سړی یو شی ورته وړی ما ورته هم غلط کار وکړو باید لږ خوراکه به م ورته اخیستی دا اوس پیسې په یو پاپړې ترې واخیستې راځه یو میوه چې به ورته واخلو یو میوه چې ورته اخلو دا به ورکړو زه ښه دی دا مې اصلاح شو دا به ویل چې خپله یې نه کوم هو هغه دی په خپلو ګناه باندې کسانو دی نه لیدلی اوس به څومره نور ترې پیسې اخیستی زه چې ځو راځه ته راځه
السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو هیوادوالو، زموږ په ټولنه کې داسې بېوزه خلک هم شته. باید د ظالم مخنیوی وکړو او کس ته په کتلو مرسته وکړئ. مطلب چاته باید خوراکي توکي واخیستل شي او چاته باید اسعار ورکړل شي. مننه.